محترمانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین د انټرنیټي شبکې معلوماتي مرکز څو ورځې مخکې د دغه هیواد د انټرنیټي شبکې د انکشافي حالاتو د 450مې احصایي راپور خپور کړی چې له مخې یې د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې د چین انټرنیټي چارې د ښه پرمختګ په حال کې ښودل شوي. د انټرنیټ د بنسټیزو منابعو ریښه یې ژوره غځول شوی. ډیجیټل لګښت یې د کورنیو اړتیاوو پټ ځواک پیاوړی کړی. ډیجیټل چارې یې د نوښت خوځنده ځواک ګرځېدلی. د انټرنیټي کارونکو شمېر یې د زیاتېدو په حال کې ښودل شوی او زیاتو خلکو یې له ډیجیټل زمانې څخه ښه خوندونه اخیستي دي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخکې اړوند معلومات در سره شریک کړم. راپور ښیي د 2024 کال تر جون پورې په چین کې د انټرنیټي کارونکو شمېر 1.9 میلیونو 670,000 تنو ته رسیدلی چې دغه شمېر د 2023 کال په دسمبر کې د ورته شمېر په پرتله 7,420,000 تنه زیاتوالی ښیي. دغه راز په دغه هیواد کې د انټرنیټي شبکې د غږیز انډول 8 سلنې ته رسیدلی دی. راپور ښیي د دغه هیواد په نویو انټرنیټي کارونکو کې د ځوانانو انډول 9.4 سلنه ښودل شوی او د 15.2 سلنې کسانو عمرونه یې له 50 نه تر 59 کلونو پورې او د 10.8 سلنې کسانو عمرونه یې له 60 کلونو څخه زیات دي. د سږ کال تر جون پورې په عمومي انټرنیټي کارونکو کې 50.3 سلنه یې د شیانو د اخیستلو په پار آنلاین سپارښتنې کړي. 10.7 سلنه یې په رستورانونو کې له انټرنیټي خدماتونو څخه خوندونه اخیستلي او 11.3 سلنه یې د فلم او تفریح په اړه له آنلاین خدماتونو څخه استفاده کړې ده. په غي وخت کې د چین په هغو خلکو کې له انټرنیټي تادیې څخه د استفادې انډول 15.4 سلنې ته رسیدلی چې عمرونه یې له 60 کلونو څخه زیات دي. دغه راپور ښیي چې د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې په چین کې ډیجیټلي او معلوماتي تاسیسات د آبادۍ په حال کې وو او خلکو ته یې ډیجیټلي امتیازات زیات شوي دي. په چین کې د نوي شي د قسمي بیې پر ځای د زوړ شي ورکول او آنلاین خدماتي لګښت نوي ځلانده مصرفي ټکي ګرځېدلي. د موبایل لګښت امتیازات پکې د زیاتېدو په حال کې دي او د انټرنیټي ویډیوګانو چاره هم پکې د چټک پرمختګ په حال کې ده. محترمو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای په امان.